السلام علیکم د رنګونو یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله د ژوند په ټولو چارو به بریالي اوسئ. زه اس اف اس سید فرهاد سعیدي یم او دا ځل په سفر کې نو په چراګام ولسوالۍ د پچیر سیمې ته راغلي یو او دلته نو خوږه واوره ورېږي. تاسو واوره ګورئ او دا ساحه ماشاءالله سپینه لړل شوې ده او ټول ماحول واوره ده. دا د پچیراګام د پچیر د سیمې د لاندې پچیر د مارکیټ یا د بازار ساحه ده او سره یو ملګری هم شاته ولاړ دی صدیق الله حیران ډېره شوخي کوي واورو باندې مولي. نو راځئ له موږ سره اوس پاتې پروګرام تر اخره را سره وګورئ او له واورو نه تاسو هم خوند واخلئ را سره. ډېره مننه. کاش کوم ډسکشن راوړی وي. څه شي؟ زه پکې نه یم ښه، زه پکې نه یم ښه. موږ ویډیو والا ما راواخله مو درېږه راوځو بیا باتا و ظالمانو دا څه حال دی و ظالمانو ما پاک کړئ وله 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 ولې ولې خلاص نشي ما ونه ولې تسلیمي چې ورکړ راځئ راوځو د خونه ده نو راځئ ډېره تېزه واوره روانه ده. کومه دي؟ دا د عکسونو نه دی خپل دغه دا کلي ته راوځو. واوره ورېږي دوستانو او مخکې مو درته وویل پچیراګام ولسوالي نو لاندې پچیر ساحه ده او ګرځو به د خیره ملګرو دوستانو به مو وګورئ. تاسو به امید ده هیله ده د خیره چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي دغه ویډیو. بخیر یار زه ستړی یم جوړ بخیر په ناشونې خولې څنګه یې ښې؟ دغه د یار صاحب د کلی دی او د حجره دپاره او بهاله اوس هم وارونه کوي ګزارونه. اوس به حجرې ته خېجو ګورو چې بخارۍ کې اور بل کړه که نه او هلکه شوخي بنده ده نوره چې بیا به لیدونکي وایي چې دا څنګه چل دی. بخارۍ به بله وي اوس به وګورو. اوربل دی ډېره ګرمه ډېره نرمه. واه 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 پاتې یو دا ځلوبۍ ګرمې دي او دې یخ هوا کې نو بیا خو بېل مزه لري که نه. او یار صاحب لاړو چې پسې نو دوستانو دغه پروګرامونه به چلو په ګپ شپ به چلو په ډله ییزه توګه به د خیره چې تاسو هم ته نه خوند واخلئ او دغه د ملګرو بنډارونه هم په دې هیله چې تاسو ته خوند درکړي.
دا به نو اوس دا اوس سم غټېږي که نه او هغه خو ګوره دوستانو ډېر دوستان له ښار نه راغلي دي دلته دي پاس دي هلته ورونه ښکاري او دغه دی دغه واورې دا ورو ورو غټېږي او دا چې څومره وړي ښکلي کوي نو دا همداسې لویېږي 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 ځه ځه ورچولې که ته پورې وځي مات شو بس غشو در سنمی مالی وی زرخان تخیل زرخان چاو دا خوده خدا شرط انده و جمع بالتا بیه زرخان السلام علیکم بیا هم درنو دوستانو ستړي مه شئ په دې هیله چې ویډیو مو د پاملرنې وړ ګرځېدلې خوښه شوې مې وي څرنګه چې تاسو فون وکړو موږ تازه نوې واورې شروع وې چې پرون راغلو په شیراګام ولسوالۍ د پچیر سیمې ته او خوندوره واوره وه او همدارنګه د یار صاحب نه ډېره مننه کوو چې موږ ته یې مېلمستیا وکړه او له یار صاحب سره مې شپه وکړه نور ملګري دوستان وو هغوی هم ډېر خوشحاله وو او اوس نو بیرته ځو په خیر د کورونو په طرف او ښار ته د خیره نو د نورو ویډیو د لیدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل رنګونه لایک شیر او سبسکرایب کړئ ډېره زیاته مننه ورو راغلی